د ښوونکي نړیواله ورځ د نورو ولایتونو په څیر خوست کې هم ولمانځل شوه. د دغه ولایت ښوونکي وایي هغه تنخوا چې د تدریس په بدل کې ترلاسه کوي د کورنۍ ستونزې نشي هوارولی. دوی وایي حکومت د ښوونکو د ژوند ښه کېدو په اړه تر اوسه هیڅ ډول اقدامات نه دي کړي او ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوي دي. ښوونکو ته کوم معاش ورکول کېږي دا د ښوونکو لپاره بسنه نه کوي، ځکه په منځني ډول تاسو پوهېږئ اوسني قیمتونه لوړ دي. زه فکر نه کوم چې د یوه عادي فامیل بیا هم 10,000 افغانۍ د میاشتې د ده د خرچه ونه اوسېږي، خامخا دغه مصارف کېږي. په نورې نړۍ کې د ښوونکي لوړ معاش دی، دا چې ښوونکی هغه شخص دی چې په خپله ځوان سوځوي، نورو ته څه کوي، نورو ته نه پرسوي، پیدا رسوي. دغه کوم مشات چې زموږ د ښوونکو یا د استادانو لپاره د ریاست طرفه یا د وزارت طرفه کوم مشات چې دي دغه د معلم کوم د کورنۍ مشکلات چې دا نشي پوره کولی، ځکه چې یو معلم عادي دی خپل د کورنۍ غړي چې نوي 18 کسان کې 6,000 افغانۍ د دوی د مریضۍ نه کې. بلخو د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د پوهنې وزیر په یوه طرحه باندې کار روان کړی چې په تطبیق کولو سره باید د ښوونکو معاشونه زیات شي. د افغانستان د پوهنې وزیر د ملي یووالي حکومت ته یوه طرحه وړاندې کړې ده چې په دغه طرحه کې د ښوونکو د معاشاتو باندې د پام وړ غور شوی دی او په هغې کې د ښوونکو لپاره زیات معاشونه طرحه شوي دي. که چیرې دغه طرحه منظوره شي او د ملي یووالي حکومت ورباندې کار وکړي، په دې سره به د ښوونکو دغه اوسنۍ ستونزې تر ډېره حده حل شي. وروسته د دغه ښوونځي ممثلینو یوه تمثیلي ټوټه هم وړاندې کړه چې پکې د ښوونکو ستونزې انځور شوي وې. د محمود مورې ډېر وګرځېدم خو چا کار یې سره نه کړو، نو ما د خپل اولاد لپاره ګرده خرڅه کړه، ګرده مې خرڅه کړه چې معلم خو هغه بنسټ دی چې خلک ډېر لوړ مقام او چوکۍ ته رسولی دي، خو نه پوهېږم چې دا خلک زموږ عزت ولې نه کوي. تا زما لپاره ولې ګرده خرڅوله؟ زویه دا به ته هلته پته ولګي چې ته کله خپل اولاد ولرې، که چېرې ته ما سره ژوند ورته وکړه نو زما ټول غړي خلک قربان شه. په خوست کې د ښوونکي د نړیواله ورځې په لمانځلو کې اړوند ادارې د ښوونکو د اقتصادي حالت د ښه کولو په اړه ژمنې کوي، خو لا هم ښوونکي په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند تېروي چې تر اوسه اړوند ادارې په خپل ژمنې ولاړې نه دي پاتې. شیرین درمان، میلمه راډیو، خوست.